چې د مرګ نه وروسته په قبر کې سړی ژوندی وي او کمړ وي. عزیزانو مونږ صرف دومره کولی شو چې د مرګ نه وروسته ژوند باندې قرآن او حدیث کم دلائل ویلی دي هغه د علماو فرض دي چې د قوم ته ووایي. عزیزانو د قبر عذاب یا د قبر ژوند د دې لپاره بل څه دلیل کېدی شي سوا د قرآن نه او سوا د حدیث د جناب محمد رسول الله نه؟ بل څه دلیل کېدی شي که په دې کائنات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې هستی چې چا د قبر متعلق څه ویلي دي او هغه رښتینی نه وي، نو په دې کائنات کې بل څوک رښتینی کېدی شي؟ که د پیغمبر فرامین هغه رښتیا نه وي، نو په دې کائنات کې بل څوک رښتیا کېدی شي؟ عزیزانو قرآن ویلی دی، کافرو به دا پراپیګنډا وکړه چې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګري یې لاړې غرق شوي، زندگی مم تباہ شوا او نور بم درته څه نه ملاوي. قرآن داغه جواب وکړو چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. کم خلق چې د الله په لار کې مړ شي خبردار چې داغي متعلق داو نه وایي چې دا مړ شو، مړ بم ورته نه وي، دا مړ نه دي، بل احیاء، بلکې دوی ژوندي دي، یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله.